نبی صلی الله علیه وسلم له انس رضی الله عنه ورلو اې الله رسول دا پتیله ده مور را لدی کې خوراک را کړی دی او تاسو باندې سلام ویلو دا تاسو له تحفه ده نبی صلی الله علیه وسلم قبول کړله چې چا واده په خوا عادت بداو چې داسې به صفاخه کو ورله به یوړل لکه څنګه دی کړی دي زمونږ په اطرافو کې مخکې دا قانونو چې کله به واده نو خلکو به یو ګډ یا یو چیلې یا یو غویې به په شریکه باندې قوم والا واغېستلو ولته به وله وروړلو چې ها دا واله دا به یو تحفه وه هغه به قبوله کړله دا شیز نن سبا مټۍ ته راغلی دی سیرو ته راغلی دی نو دغه تحفې دي قبلولی شي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې دا اخوا کېده او دا په کار هم داسې چې مسلمان ځان داسې دردمن دغه کې چې په بل باندې خوشحالي د هغه باندې خوشحالۍ سره یو تکلیف هم دی ولې دا ولیمه کوله ولیمه یو سنت طریقه ده خو د خپل وس مطابق بیا سنت ده داسې نه چې ځان زیات په عذاب کې خو بعض ټیم د انسان وس نه نو تاله په کار دی چې ستا د غوړو وس کېږي مخکې نه ولاړ شي یو غوړو ټیم والا ها دا مې درله روړو ستا د یو دیګ وس کېږي مخکې نه ورته ووایي یو دیګ خرچه دي په ما باندې په هغه ورځ خیر د سیره مه وروړه که نه ستا د وریجو بورې وس کېږي ورله مخکې نه ورشي یاره دا یو وریجو بورې دا زما طرفه په هغه باندې به لږ تکلیف را کم شي او مسلمان هم دا شانتې خوند کوي چې د یو بل سره په غم او په خوشحالۍ کې شریک یو